ولسمشر څنګه د ډاډ مرجع و، خو د طالبانو حاکمان یعنی هیبت الله څنګه خلکو ته تر اوسه خپل مخ نشي ښودلی. دا او ډېرې نورې خبرې د غني په اړه په همدې ویډیو کې در سره شریکوم، نو ویډیو تر اخره وګورئ. کبیر حقمل په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي د پادشاهۍ تخت به و او یو بوډا وجود به پکې د 18 ساعته کاري ستړیا دمه جوړوله. د دین او مسلمانۍ په نامه مستو لیونو به د ښار په یوه څنډه کې ځان ته درس ورکړ او په وجود خوار مشر به راپورته شو. په لیونۍ څېره او لهجه به پر ټلویزیون راښکاره شو. خلکو ته به یې ډاډ ورکړ او بیا به په روغتونونو سر شو. ماشوم ته به یې ګونډه ووهله، ښکل به یې کړ او ټپي به یې د سینې سره جوخت ونیوه او دعا به یې ورته کوله. په ښار به سیلاب راغی. سپین ږیري ولسمشر به کله روغ او کله په ماته پښه په کوڅو او جوماتونو سر شو او له عام ولس سره به یې د ورانیو جاج اخیسته او د بیا جوړېدو هدایت به یې کوه. څنګ ته به یې سیاسي حریفه رایش کړی ناست و. ظاهراً به یې د نظام نمایي خوړل او په اصل کې به شاوخوا 80 سلنه امکانات د ده له ډلې سره وو. خو بیا به یې هم د کمزوري مشر کمزورو پښو ته کاڼې غورځولې. هلته له سترګو پناه سیمو او کورونو کې پاکستان د طالب په نامه بلاګانې کېنولې وي چې بوډا ولس به یې په یوه ثانیه آرام ته نه پرېښوده. له مسجد او روغتونه یې نیولې تر ښار او وزارته ټول یې الوځول. نن بیا هم یو ماتم جوړ شوی. کندهار په وینو کې لټ پټ دی، خو سپین ږیری ولسمشر نشته چې ټپیانو ته غېږه ورکړي او غمجنو کورنیو ته تسلیت ووایي. د وخت حاکمان ولس ته خپل مخ نشي ښودلی او هر مرګ ته بلا دلیلونه او خوشحالیانې لري. موږ څومره خوار وو، څومره خوار شو او څومره به خوارېږو. همدارنګه بیا د دې ترڅنګ یو چا په خپله فیسبوک پاڼه باندې د 2014 کال 9 میاشت 15 تاریخ باندې د ولسمشر څو خبرې لیکلي دي. ولسمشر په دغه ورځ باندې ویلي و چې د سپین بولدک لاره یې وتړله او دوی فکر کوه چې زه به یې د پرانیستلو لپاره زنګ ووهم او عذر به ورته وکړم، مګر د هند سره مې خبرې وکړې او د کندهار انګور مو په 2 ورځو کې د هوا له لارې هندوستان ته واستول. نن د افغانستان هوایي دهلیز نشته او د کندهار انار په سپین بولدک کې خراب شول. درنو لیدونکو د ویډیو تر پای لیدلو مو ډېره زیاته مننه. دا او د اشرف غني په اړه یو څو مهمې خبرې چې موږ له تاسو سره شریک کړل. د لا ډېرو لپاره سولا افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه زنګوله روښانه کړئ تر څو زر خبر شئ. د اشرف غني په اړه هم خپل نظریات را سره کولی شئ. د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بیا مو الله مل شه. ښه وخت ولرئ.